محترم بخزاده دانش صاحب په اجازت باندې غمونه مه کوئ چې څو تاسو بس نه ویلي زه به بس نه یم زړګیا او هغه وچ املوک وینئ د ده په ډکو به اور لګوم نو هله به زما دا شپه به ګرموم ګران صاحب غمونه یې مه کوه اوس په سټیج نه راټینګېږو د الله د لوی نامې نه شروع کومه او زما د یونایټډ سټیټ آف چارباغ ښایسته ګلونو مشرانو کشرانو دا یوه خبره زه اوس تازه د تایلنډ نه رالم تایلنډ نه نو دا تپ رانه خیږي خوشبوګانې د هغه وطن په هغه وطن کې یوه خبره ما ډېره جوته او ښکلې ولیده چې د هغې هر ځوان پیغلې مشر کشر هغه وطن خپل ګڼلی او خپله د هغې ذمور خلکو دا چارباغ هم ستاسو دی او چارباغ نه دا خو ټول باغ دی هر طرف ته ګلونه دي او هر طرف ته ښکلا ده ناز صاحب چې څنګه خبره وکړه د دې چارباغ ذمور خلک جوړ شي دا ماشومان د دیو د ذهن په کنډول کې دا خبره ور واچوئ چې دا غر نختر چنار سیند دا ټولې ښکلاګانې زمونږ دي د دې دپاره به کار کوو او د هر چا په مخ کې به سپین رښتیا ویو ما مخکې یو دوه شعره لیکلي وو چې زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کم زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کم زه وایم چې د هرې ناروا غاښونه مات کم او ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم قسم مې دې په خدای وایم چې ستا غاښونه مات کم دانش صاحب یو څو شعرونه نور دي د رضوانانو دپاره ویم چې یو ښکلې جینۍ خپله کمه ویم چې یو ښکلې جینۍ خپله کمه خو یوه غلې جینۍ خپله کمه او زما د قام په درد چې نه دردیږي نو بیا زه ولې جینۍ خپله کمه زما د قام په درد چې نه دردیږي نو بیا زه ولې جینۍ خپله کمه او د ادب ذوق ادب پالې نظر چې دا اغلې جینۍ خپله کمه او ته ځان له لاړ شه چېرته هورې پسې زه به ناولې جینۍ خپله کمه او هغه خو لاړه د راشد نصیب شوه ښه نو زه تلې جینۍ خپله کمه یو دوه شعرونه نور ویمه چې چار چاپېره راتاو شوی رانه اور دی هر سړی د خپل مذهب پاس پسور دی راشد ته باسې خاندې دا زه ستا د خوشحالۍ دپاره ویمه تا نه ده خپله کړې چار چاپېره راتاو شوی رانه اور دی هر سړی د خپل مذهب پاس پسور دی او دا چې غبرګې جنازې له دغه چم ځي په دې چم کې یو بلا ده چې پیغور دی دانش صاحب دا چې غبرګې جنازې له دغه چم ځي په دې چم کې یو بلا ده چې پیغور دی او دواړه سترګې قیامت دی زلزلې دي دواړه شونډې د خوږ زړونو ټکور دی او شا به نره شه په غیږ کې روچت کا ستا افغان په میکده کې بیا نسکور دی او آخري یو کلام ویم او بیا یو دوه درې ټپیزې کومه ښه کم یو بیا ویمه شا به نره شه په غیږ کې اوچت کا ستا افغان په میکده کې بیا نسکور دی او شعر دی چې په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړمه رامس شمړه پرېږده مازدیګره جاړمه شاکر صاحب په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړمه رامس شمړه پرېږده مازدیګره جاړمه او راشده یو سکاڼې غرڅنۍ درنه زړګی یوړلو وی یو سکاڼې غرڅنۍ درنه زړګی یوړلو وی همت وکړه سړی شه زوروره جاړمه او چې زیلو کې دلته دی زمونږ څه ملګري واوري چې زیلو کې ساتل بری چینجي د خودغرضۍ راوچور لره غړه زوهن اختره جاړمه چې زیلو کې ساتل بری چینجي د خودغرضۍ راوچور لره غړه زوهن اختره جاړمه او زمونږ کم ملګری راشره د کابل نه راغلی او مانه نوم هېرېږي ازل جانه کابل به لتا څنګه خونړي لیوان جدا کی کابل به لتا څنګه خونړي لیوان جدا کی څو سره بڅه رشته دی پېښوره جاړمه او نتکۍ غواړي پیزوان جاړي امیل پسې خفی نتکۍ غواړي پیزوان جاړي امیل پسې خفی افغان دی لا ژوندی دی د زړه سره جاړمه او دا د
نن دور د تقاضې مطابق ما داسې کړی دی چې پرو میکس غواړي، ټیک ټاک غواړي، فیسبوک پسې خپئ، افغان دی لا ژوندی دی د زړه سره ژاړم. نتکۍ امیل خو د خلکو نه هیر دي، یو څو ټپیزې دي بیا به بس کومه ښه ناوخته دی. دا واورئ جي نه 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 هیڅ اعتبار پر رهروانو پاتې نه دی. اوس که جرګې لزم که شر لزم یوازې زما ښه جي ښه یوه خبره مانه هیره وه. دا ځوان چې دی یو خو زه د وقاص صاحب د والد محترم د هغه غیږې ډېره زیاته ستاینه کومه. وقاص د چارباغ یو ډېر ماشوم دی، د هغه دپاره چې څومره مینه ورکوي دا ډېره کمه ده. دا دومره لویه غونډه هغه را جوړه کړې ده. بیا په دغه ارګنایزنګ ټیم کې د هغه سره حفظا دي چې هغو د قرآن حفظ هم کړی دی. زه دا وایم چې د حجرې او د جومات دا فاصلې به هم داسې ختمو. هغه وایي چې مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي، ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولی دی. نو موږ به که دا زمونږ ملګري حافظان دي که عالمان دي د شعر او ادب سره به هم یو مینه ساتو، ځکه چې علم ادب چې دی دا باقاعده په درس نظامي کې شامل دی. وقاص جانه ډاډ دله در کومه، وقاص جانه ستاینه دې کومه، او میندې دې کینی او د وقاص غوندې بچي دې راوړي چې په چارباغ کې په یخ ماښام کې په لږو وسایلو کې هغه دومره لویه غونډه جوړه کړه او ده ترې دا شعر ډالی وي چې باز که د غماس په منګول ناست وي پروا نشته، ما ورله د زړه په غوښو نر باتور ساتلی دی. دا زمونږ وقاص دی. او هر ملګری ځان کې دا جذبه وپاروئ چې د وقاص غوندې کار شروع کوئ. ټپې نه ټپیزو له راځم ټپیلو زره جي تاسو به خاموشه شئ ښه. دا به لږ د لاندې سور نه رانسم دانش صاحب. راشد نه قلاریږئ ټرک هندوانو له یوازې چاکو پوره دی یوازې د راشد ورځې تللی دی وسه ټپیزه واورئ هغه په خپل وار راځي ټپیزه واورئ. کلی کی چار چاپیر تیارا شوا لیونی بیا پتنار شوا خارونی جالاو کیو دا شوا د تنار لمبا کگا شوا د یار اسول د اوږدو زلفو سرونا زه چې راتلم هغه اودوا خدای خبر ولې او چې خفا وه دا لیونی خو او داسې نه وه بېګا یې ما سره واده وه د سپې په غپ پسې به لس فرلانګه تلمه لوړ قد چنار مې پیدا نه کو ښکلی دلدار مې پیدا نه کو یو څوک هوښیار مې پیدا نه کو د مینې یار مې پیدا نه کو چې کاغذي سینه پې دړې وړې کما او چې پښتون وجنې ته برباد کې امین پې وایئ چې پښتون وجنې ته برباد کې پلار په بچو یې تنا خاد کې آباد زما جلال آباد کې خدایا کابل داسې آباد کې چې هر پښتون ورته پرانستې تڼۍ زینا د پورې چم د اوبو ورخه زمونږ کومه نصیب په برخه تندې اروانه او د شاکرخه د اشنا غر د ګوړې نرخه
الله دې خکا جانان ما کوژدن کوینا الله دو خاله دې شنا دو پرنجو تور دوا سلور دوا سلور دو سترګې نرګسا دو روزې دلور دوا سلور دوا سلور دوا سلور دوا سلور